د غزني ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست د ښوونیز مرکز څخه 26 تنه د کمپیوټر له یوې شپږ میاشتنۍ ښوونیزې دورې له بشپړولو وروسته فارغ شول. د دې ریاست مسؤلین وایي چې د دغه 26 ځوانانو ترڅنګ 30 نور کسان چې د کثیر الرشتوي انسټیټیوټ لخوا د عملي زده کړو لپاره معرفي شوي وو هم فارغ او سندونه یې ترلاسه کړل. د غزني ولایت مخابراتو ریاست له طریقه تقریبا سنن د فراغت غونډه ترسره سوه. په هغوی کې 26 نفره فارغین د کورس له دورې څخه فارغ سو چې په هغوی کې تقریبا 6 پروګرامونه و. په 6 میاشتې کې د هغوی دوره تکمیله سو او دوی خپل سندونه ترلاسه سو. او همدارنګه د کثیر رشتوي انسټیټیوټ له ادارې لخوا موږ ته 14 نفره معرفي سوي چې له دوی سره په عملي زده کړو کې تاسې همکاري وکړئ. د هغوی عملي زده کړې د دې ښوونیز پروګرام ګډونوال هم خوښ دي چې دغه 6 میاشتنۍ دوره یې په بریالیتوب سره پای ته ورسوله. دلته موږ ته په ښه توګه په معیاري توګه او ښه تدریس راته شوی ده او موږ دلته د رئیس صاحب څخه او د نورو کارکوونکو او مدیرانو او د هر استادانو او د موږ ملګري او محصلینو د ټولو په ښه توګه موږ سره همکاري او د یو بل سره په همکارۍ باندې موږ ته درس ویلی ده. از کوشش و زحمات اینها ما بسیار سپاسگزاری میکنیم که در این رشته زحمات خود را کشیده و چیزی را که یاد داشتن به ما هم یاد داده. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې هم د دغه ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت لخوا له 80 څخه زیاتو کسانو ته د فراغت سندونه ورکړل شول.